جزاک الله خیرا، بارک الله فیک. شیخ محترم، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا میاشت د فضیلت والا میاشت ده، او الله رب العالمین په خپل کلام پاک کې همدغه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمانونو کې الله رسول د دې میاشتو په باره کې یو څه خبرې کړي دي. غواړو چې په دغه حق باندې د عوامو مخې ته یو څه خبرې ور وړاندې کړو، په هغې باندې خبرې وکړو. لکه الله تعالی فرمایي ان عدة الشهور عند الله، یقینا شمار د هغه میاشتو په نزد الله تعالی باندې دا 12 دی. یا په دغه 12 میاشتو کې 4 داسې میاشتې دي چې هغه ډېرې عزتمندې دي، او په هغه عزتمندو میاشتو کې یو د محرم دا میاشت. غواړو چې د دې په اړه تاسو زموږ د عوامو ته، زموږ د ورونو ته داسې انداز کې خبره وکړئ چې موږ هم د هغې نه مستفید شو او عوام ورونه هم د دې نه فایده واخلي. په دغې اساس شیخ صاحب محترم که دا راته ووایي چې خاص کر میاشت د محرم کم نوع فضیلت لري؟ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. الله سبحانه وتعالی دا نظام پیدا کړی، دنیا پیدا کړی ده، د اوقات پیدا کړي دي. د کوم وخت نه چې الله ځمکه او اسمان پیدا کړي دي، دغه وخت نه الله تعالی د میاشتې هم 12 پیدا کړي دي. دا خبره سورة توبه کې الله سبحانه وتعالی ذکر کړې ده، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله چې د کوم وخت نه ځمکه او اسمان پیدا کړي دي، نو د هغه وخت نه الله سبحانه وتعالی 12 میاشتې مقرر کړي دي. نو کال لازي 12 میاشتې. په دې کې بیا د هره میاشت خپل یو مزایا فضیلت لري، خو په دې کې 4 میاشتې هغه ته اشهر الحرم وي، د حرمت والا میاشتې، د عزت والا میاشتې. الله سبحانه وتعالی هغې ته څه لږ بعضې احکام ورکړي جدا. په دې اشهر الحرم کې یوه میاشت هغه محرم ده. اصل کې اشهر الحرم 4 میاشتې دي په دې 12 میاشتو کې. دې کې دا 3 میاشتې یو بل پسې متصل دي، ذوالقعده، ذوالحجه چې د اسلامي کال اخرنۍ 2 میاشتې، بیا ورپسې نوی کال شروع شي محرم. دا 3 میاشتې یو بل پسې دي. یوه ترې جدا ده چې هغه ته ویلی کېږي رجب. نو محرم میاشت د اسلامي کال اولنۍ میاشت هم ده، او دا چې الله د دنیا پیدا کړې ده، دا اولنۍ میاشت ده. دا ترتیب د پخوا نه داسې را روان، زموږ شریعت هم دغه شان په خپل ځای باندې پرېښوده، دا یې د اسلامي کال اوله میاشت ګرځولې ده. او د دې نورم فضیلتونه چې راغلي دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلي دي په دې کې د روجې غوروالي راته ښودلی دی. دا یې ویلي دي چې د رمضان د روجو نه بعد، چې رمضان روجې دا فرضي دی، الله وله غوروالی ورکړی، دې نه بعد بیا نفلي روجو کې د محرم د روجو صفت یې ذکر کړی دی. افضل صیام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. غوره روجې د رمضان نه وروسته هغه د محرم روجې دي. په دې کې روجې نیول دا یو فضیلت لري. نو یو خو د اشهر الحرم نه شوه چې الله کومو میاشتو له عزت ورکړی دی، په دې 12 کې خاص کړي دي. هغه کې ودا ده. په نبي علیه صلات وسلام د روجو د عبادت ترغیب موږ ته راکړی چې په دې کې روجې نیسئ. دا میاشت غوروالی لري په نورو میاشتو باندې. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.